یاره چې یو کس خو را سره ناست وې چې دا ملګري به چېرته ورک یاره نن خو د یو هم پته نه لګي مخکې خو بیا هم خو یو نیم به پته لګېده خو زه انتظار به وکړم یو نه یو خو به راشي که نه ماشاءالله یو ملګری خو راغی ګورم چې دا څوک دی ما ته خو دلاورې ښکاري زقه شوه مړه بنډار خو به هم جوړ شي عاصم ځان ته ناست و دلاوره دی خوا راشه وعلیکم سلام دلاوره په خیرونو ټولې په خیرانې کېنه که نه اشنا سوال دی دلاوره والا وختي نه ناست وم اشنا ما چې یو خبره معلوم شي یو پنجه خو به بنډار ولګو یو شیبه به ګپ شپ ولګو وختي نه دلته ناست وم همدا سوچ مې کولو مل کم یو خبره پیدا شي که نه او قسمت دی ښه خو به ټیم رالی او بیا ځان د سړی سم تنګېږي دلاوره که څنګه دا خدای یارو ځان له سړی تنګېږي ما هم ویلې دې باغ ته به چکر وومه لږ ټایم پاس شي همدا د سم کار وکړو ځکه چې زم دلته یوازې ناست وم یو شیبه به ګپې شپې ولګو تېر یادونه به تازه کړو که څنګه دلاوریا او که نه هسې یوه خبره مې کوله دلاوره وایه وایه څه وایې هسې وایم ماشاءالله دې واده سره داسې غوړ غوړ ښکارې یار ډېر مزدار را باندې لګي زه خو غوړ ښکارم جانانه سترګې دې روښانه ستا واده دې م الله په خیر وکړي آمین 3 کاله خو ستا د کوژدنې وشو دا ستا د واده وریجې به کله خورو ای دلاور خانه زما د واده وریجې خو به مو وخته خوړلی وې خو د غلطو رواجونو د لاسه او د ولورونو د لاسه هر څه پاتې دي جانانه که ستا خوښه یې ستا سخر سره به مونږ کینو د ولور په باره کې به خبره ورسره ستا خبره په ګل بدله دلاوره مخکې ما مشران ورلېږلي وو خو هغه طبیعت څه داسې بل شان دی زه خپله نن ورځم او خسر سره په دې باره کې خبره کوم زه الله دې خیر کړي جانانه زه هم ورځم له مېلمانه مې دي او ستا نه به اجازه غواړو زه ورځی رو په لیدو دې خوشحاله شومه بیا به سره کله کینو او بنډار به وکړو الله دې پکې خیر واچوي دعاګانې کوه یار دعاګانې کوه په مخه دې ښه که پلار مو ژوندی وی نو دا غمونه خو به یې راته سنبالولی که نه خو زه ورځم او الله دې پکې خیر واچوي ورځم خو خود زه چل به کېږي خو زه وربشم الله دې پکې خیر واچوي السلام علیکم. وعلیکم سلام جانانه په خیر
خیر جانانه بچه خیر سلامش طبیعت خیر تلاری ده شکر کاکا ګوره په دیره کې مې ولیدې په دیره کې نه وې نو ما ځان سره دا سوچ وکړو چې کاکا جي به تلی پټو ته وایي چې د کار وخت دی کیدای شي ټکټر یې راوستی ځکه دلته رالم ښه دې وکړو جانانه بچی چې دلته رالې راغلی وما دې پټوله زمیندارانو کار کړی خو زما د خوښې نه نو راغم مل په دې پټو به زه خپله وګرځم لږ به وګورم او د حسابي وه مل دا به م وکړم تا خو وکړو چې رالې جانانه بچی راځه کښېنه او کاکا جي ناست دا نه یم راغلی تا سره مې ضروري کار و کاکا جي آیا کان جانانه دا څه خبره وه کاکا جي ما خو مخکې مشران را لېږلي وو څنګه کاکا جي ستا په خبره زه پوه نه شوم پوه شو که پوه نه شو جانانه خو زه پوه شوم ځکه چې دا ستاسو د وس کار نه او بله دا ما خو تاسو سره کوم ظلم نه دی کړی دا خو د دې دنیا د دې کلي رسم و رواج دی او زه خپل په رسم و رواج روان یم تاسو زه په دې خپلولۍ باندې پښیمانه کړم چې ما تاسو سره خپلولي ولې کړې بله دا چې پلار به دې تلو راتلو ویلې به چې دا مال او دا ماله زه هر څه منم الله دې وبخي هغه لاړو خو تا دا رسم رواجونه د خپلو لاندې کړه انیا د پیسو ګینم الله هر څه راکړي خو دا د کلي رواجونه دي دا رواجونه نه بوجونه دي بوجونه دا ولورونه دي جانانیا ولورونه او کاکا جي دا ولورونه نه دا غمونه دي غمونه جانانیا دا اوس نه د پخوانه رسم و رواجونه دي د پښتو دا څنګه پښتو دا کاکا جي چې د پښتو په نوم باندې بل اولاد خرڅوي دې سره ولې پښتو نه کوي کاکا جي چې سمه لاره پرېږدي او د شیطان په لار باندې روان دی ځوانان مو څه مسافرو خوړل او څه دریابو خوړل او دې ولورو خوړل ولې هغه کار نه کوي کاکا جي په کوم چې الله او د هغه رسول خوشحالېږي بس جانانه بچه تا زما و د ضمیر راویښ کو تا زما پټې سترګې راوغړولې بس جانانه خو که دا زموږ د مشرانو پخوانه دا کارونه نه وی کړی دا رسم و رواجونه یې نه وی پرېښی ولې به جانانه داسې کېدل ولې اوس هم څه تلې راغلي نه دي کاکا جي واقعي دا خو د جانانه بچې اوس به ستا واده کېږي ولې چې نه زه تا نو ولوره اخلم او نه رسم و رواج پسې ګرځم چې دې رواجونه بغاوت وکړه کاکا جي نو راتلونکی نسل به دا په ښو لفظونو کې یادوي په ښو لفظونو کې دا خو د جانانه بچې دې خلکو ته هم زما دا پیغام دی چې ولورونو او رسم و رواجونو پسې مه ګرځئ ځکه زموږ ځوانان لاړه همدغه تاسو د جانان خبرې واورېدې څه مسافرو او څه دریابونو خوړل او دې ولورونو خوړل دې ولورونو دا رسم و رواج پرېږدئ ځکه چې په دې الله او د الله رسول خفه کېږي تاسو ټول نه زما هیله ده چې دا پرېږدئ جانانه بچې ستا به اوس واده کېږي مبارک شه جانانا اوس به دې د واده ورځې خورو ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره مهرباني په خیر علي په خیر او دا حقیقت دی اوس به د جانان د واده ورځې خورو او په ګډه به یې خورو بله دا چې ور پکې لاړو ور زی چې یاره زنده باد دی کاکا جي زنده باد دی کاکا جي 1 2 3 action دا خیر دی زه به یې کټ کړم هلته ځه دا خدای روح زما د واده ورځې خو به د وخته خوړلی وی دلاوره خو د غلطو رواجونو د لاسه او د ولورونو د لاسه هر څه پاتې دی هر څه پاتې دی ته ماته ما غره دلاور خانه
زما د واده ورځې خو به مو وخته خوړلې وې خو د غلطو رواجونو او د غلطو ورورونو د لاسه هر څه هر څه پاتې دي که نه اے دلاور خانه زما د واده ورځې خو به مو وخته خوړلې وې خو د غلطو رواجونو د لاسه او د غلطو ورورونو د لاسه هر څه په ځای پاتې دي زینو د پاتې تا وویل که نه مړه دا ورته غلط بس که جانانه بچې د به یو ځل بیا جانانیا دا رسمونه صحیح دی جانانیا دا بوجونه او شینه نه دا ورورونه دي نه ورورونه نه